په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته دا وښایو چې سکیلر څه ته وایي په فزیکس کې او ویکټر څه ته وایي. سکیلرز او ویکټرز دا څه ته وایي او دوی کې څه فرق دی. نو په فزیکس کې موږ دا توپیر ځکه کوو چې بعضې مقدارونه چې کوم دي هغه داسې دي چې د هغې د بیان دپاره موږ ته د یو شمېرې او یو یونټ ضرورت پیښیږي او د هغې سره موږ ته پوره معلومات کیږي د هغه مقدار په باره کې. نو زه به شروع د مثالونو نه وکړم. د مثال په توګه په سکیلرز کې چې کوم مقدارونه راځي په هغې کې یو مثال د ماس دی، یو بل مثال پکې د ټایم دی او دغسې د تودوخې یا د ټمپریچر دا مقدار او داسې نور مقدارونه. دا هغه مقدارونه دي چې موږ یې په یو شمېره او یو یونټ باندې پوره بیان کولی شو. ماس به راواخلو د مثال په توګه. نو موږ چې د یو څیز ماس بیانوو د مثال په توګه دا یو ډبی دی یا یو باکس دی او ته وایې چې د دې ماس 10 کیلوګرامه دی، نه دا پوره معلومات شو د ماس. تر څو پورې چې د ماس خبره ده دا پوره معلومات دي د دې ډبي په باره کې. یا دا وایې چې دا یو پنډوس دی او د دې ماس 3 کیلوګرامه دی او دغسې نور څیزونه. یا موږ وایو چې زموږ د ځمکې ماس، زموږ ځمکه چې کوم ده د هغې ماس 10 to the power 24 کیلوګرامه دی، څه کم او زیات. نو په دې مثالونو کې تاسو ګورئ چې موږ ته 2 څیزه پکار دي چې د ماس بیان پې وکړی شو پوره. یو دغه شمېره ده دغه انسا چې دغې ته موږ ویلیو وایو یا شمېره شوه، او یو دغه یونټ شو. دغسې په هر ځای کې د هر ماس د بیان دپاره موږ یو یونټ او یو شمېره چې وکاروو نو د ماس پوره معلومات یا د ماس بیان پې پوره د یو څیز ماس پې پوره بیانولی شو. ټایم د مثال په توګه ټایم هم دغسې یو مقدار دی چې په هغې کې موږ د مثال په توګه د یو سړي عمر دی، یو سړی دی او موږ وایو د ده عمر 10 کاله دی، 10 کلونه. نو په دې کې موږ ته نو دغه باندې موږ پوره د یو سړي د عمر بیان کولی شو. یو شمېره او یو یونټ. یونټ موږ بدلولی شو. د مثال په توګه که ته ووایې چې دغه سړي عمر 10 کاله دی، ته دا هم ویلی شي چې د دغه سړي عمر 40 میاشتې دی. که هر یونټ په کاروې خو معلومات په 2 خبرو پوره کیږي، په یو شمېره او په یو یونټ. د عمر باره کې یا د وخت په باره کې پوره معلومات موږ ترلاسه کولی شو
چې کله مونږ یو شمیره او یو یونټ په کار راولو. یو بل مثال برا واخلو. یو سړی د کور نه سکول ته ورسېده او په دې دوران کې چې کوم وخت یا ټایم د واخیسته نو موږ وایو د مثال په توګه د 20 سکنډه وخت واخیسته. نو د وخت معلومات موږ په یو یونټ او په یو شمیره باندې پوره ترلاسه کولی شو. دغسې ټمپریچر موږ وایو چې نن تودوخه 20 سنټیګریډ ده یا 50 سنټیګریډ ده. نو یو شمیره او یو یونټ موږ ته د تودوخې پوره معلومات بیان کولی شي. اوس راځئ، نو دا خو آسان دي سکیلرز. راځئ چې اوس ویکټرز وګورو. دغه لږ غونته نور د مزې څیزونه دي. نو ویکټرز مثالونه زور یا فورس، زور، زایګې، یا ډسپلیسمنت، رفتار یا ولاسټي چې ورته په انګریزي کې وایي، او دغسې نور. نو راځئ چې د دې دوه دریو مثالونو نه ځان په دې پوهوئ دې ته ویکټرز ولې وایي. دې ته ویکټرز ځکه وایي، د مثال په توګه شروع به وکړو د زور نه. د مثال په توګه تا ته څوک ووایي چې دا یو صندوق دی، په ځمکه پروت دی، او تا ته څوک دا ووایي چې په دې صندوق باندې 10 نیوټنه، دا خو اوس تاسو ته نه، وروسته به موږ زده کړو چې نیوټن د زور یونټ دی. دا یونټ شو او دغه شمیره شوه. نو که تا ته څوک دا ووایي چې په دې صندوق باندې یا په دې باکس باندې 10 نیوټنه زور ولګوه، نو دا پوره معلومات نه دي. او د هغې وجه دا ده چې ته دا تپوس کولی شي چې زه خو په دې باندې 10 نیوټنه زور ولګوم، خو دا زور پې ښي لاس ته ولګوم که نه دا زور پې ګس لاس ته ولګوم، که دا زور پې په ښکته ولګوم که په بره ولګوم، مخکې که وروسته، او که نه په ترس باندې. نو که چې کله د یو مقدار په باره کې د یو مقدار بیان مونږ کوو، د هغه ارزښت ښیو او هغه د اړخ د ښودو نه بغیر نه پوره کېږي یا د ډایرکشن د ښودو نه بغیر نه پوره کېږي، نو دغسې ارزښت ته یا دغسې ویلیو ته مونږ ویکټر وایو. لکه زور، مطلب دا شو چې د زور په بیان کې به خامخا مونږه اړخ ښیو، ډایرکشن به ښیو. نو راځئ چې اوس یو خاص اگزامپل راوالو. دا باکس دی او زه تا ته دا ووایم چې په ده باندې 50 نیوټنه زور ولګوه ښي لاس ته. نو دا معلومات